سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. موږ ته هره ورځ ډیری شمېر هیوادوال ټلیفونونه کوي او یا هم مسیج استوي، خو د وخت کمښت له امله موږ نسو کولی ستاسو ټولو ټلیفونونو یا مسیجونو ته ځواب ورکړو. نو د دې په خاطر باندې موږ دغه ویډیو جوړوو چې ځینو عامو پوښتنو ته پکې ځواب ووایو. ډیری شمېر هیوادوال یوه پوښتنه پوښتلې ده، هغه دا چې زه د پرول له طریقه امریکا ته راغلی یم او بیا مې اسایلم ته درخواست کړی و، اوس زما د اسایلم کیس اپروف شوی ده. نو آیا زه کولی سم چې سم د لاسه ګرین کارت ته اپلای وکړم او که یو کال منتظره پاتې سم او له هغه نه وروسته بیا ګرین کارت ته اپلای وکړم؟ نو که چېرته تاسو د پرول له طریقه امریکا ته راغلي یاستئ او د اسایلم کیس مو اپروف شوی وي، نو تاسو کولی سئ سم د لاسه ګرین کارت ته درخواست وکړئ. او بله پوښتنه چې زیاتره شمېر هیوادوالو پوښتلې ده هغه دا ده چې زه د ایسایوي کیس لرم او زما د ایسایوي کیس اپروف شوی ده، زه پخپله په امریکا کې یم خو زما میرمن او زما بچان په افغانستان کې دي. نو آیا زه به اوس د خپلو بچانو او میرمنې لپاره جلا کیس اچوم او که دوی له ما سره د ایسایوي په کیس کې شامل دي؟ نو ډیره ښه پوښتنه ده. که چېرته تاسو خپل ماریج سرټیفیکیټ او نور شیان ایسایوي کیس کې جمع کړي وو، نو ستاسو بچان او ستاسو میرمن د تاسو د ایسایوي کیس کې له تاسو سره شامل دي. اوس باید یوه بله پروسه مخته بوځئ چې هغه ته فالو ټو جاین وایي. نو هغه پروسې ته باید درخواست وکړئ تر څو تاسو بچان او ستا میرمن د ستا د ایسایوي کیس ته اډ سي. او که چېرته تاسو مرستې ته ضرورت لرئ، موږ کولی سو د تاسو سره مرسته وکړو. تاسو کولی سئ له موږ سره په 510 709 50 14 54 شمېره اړیکه ونیسئ. مننه.